ما ته بل ځای سړي وویل ډېر ښه محترم ملګری مې دی زه لرې سفر کې تللی وم نو دول مولوي صاحب ما کور جوړ کړي چې کور مې جوړ کړي ډېر ښایسته کور مې جوړ کړي په کومه ورځ چې ما کور جوړ کړي د هغې ورځ چې زما او د کور والا تعلق نه دی برابر ناجوړۍ بیمارۍ اختلاف جنګونه جګړې شکنځاوي خیر وخت تېرېدی یعنې په دا مابین کې 20 کاله تېر شو یوه ورځ یو سړی ما لر رالی ما ته یې ویلې حاجي صاحب ته ما پېژنې ما نه دې پېژنم ول زه دا ستا دا کور نه دی چې جوړېږي دا ستا دا کور چې جوړ شوی دی ما په دې کور کې کار کړی دی زه په دې کور کې وم ما مزدوري کړې ده ما مطلب څه شی بولي روزانه چې دغه ما کړې ښه نو بیا ویلې دا ستا کور چې موږ جوړوئ ستا په کور کې یو سړی رالی یو داسې تعویض یې کښېښوی چې ول بس ما او کار سره پرېږدي دا ستا چې نن کور خراب دی هغه تعویض دی 20 کاله بعد دا مسلماني پکې ښکاره سو ولر رالی مولوي صاحب تر نن تباه و برباد دي صحیح سلو دا نه یوه خبره نه دا نو چې بیا نور درته وکړه بیا به ته یې ووایې چې مولوي صاحب توبه استغفر الله زه خو بیخي غوږونه نسم زه دا چې د ازمایښت سره مخامخ یم چې ماله اوله زه یو ښځې ټلیفون راکړی دی پیر په باره کې پیر هم دونه غټ پیر دی په خدای قسم بس الله رب العزت زموږ ته د ټولو پرده وکړي زموږ د خوندو زموږ د لوڼو په دنیا کې دا زده کړي خپله خور ولر پر پیرانو مه ورلکوي ټیک دی پیران ګوره ته به وایې چې مولوي صاحب زما یاران دي لالک هغه کورنۍ ده نافي هغه صاحب کورنۍ ده باچا هغه صاحب کورنۍ ده علي هغه صاحب کورنۍ ده د مولوي هغه صاحب کورنۍ ده کډي هغه صاحب کورنۍ ده محترم خلک دي صحیح سو دا خبرې بیا سره جوړوئ مه محترم هغه ما څه ګیله من وایي مولوي صاحب ته پر پیران لګېږې ما نه دا خبره نه ده هر ورځ نسم ویلی چې یاره دا چې وباسه دا چې وباسه صحیح دا هر ورځ ویلی نسم محترم دي بې غیرته بې غیرته چې دې ښځې ما ته د یو پیر په باره کې کیسه وکړه مولوي صاحب لاره راورښیه زه چې شي وکړم مال پیر څوک ولو ول نه څه کوه مال چې راورښیه پیر چې راورښوئ زموږ ډېر ښه زموږ سره په کراچۍ کې یو ځای سبق هم وایي ښه ملا هم سلو بس بیا علاحده خپل کور نیولی په کرایه باندې بس په هغه کې د ښځو ته تعویضونه ورکوي د الله رسول هم د ځان دپاره حرام ګڼلې وه چې پرې دې ښځه د ځان سره کښېنوي الله رسول د الله تر رسول نه بیا بالا مخلوق سته او نسب ته څوک او بیا د علماو د پیرانو د ښو خلکو نمونه ولې وربدایه یو د غلط کار وکئ بل د علماو رنګونه چې نمونه و د پیرانو نمونه وربد دې ته جیلي پیران وایي صحیح سلو قطعا خطاوزي به نه ګر سره مه خطاوزي خدای دې دی مړه کړي چې بلې فرنګ هم نه وي صحیح سلو اوس یو ملګري کیسه راته کوله او پلاني پیر ویلې یو پیر هغه زه پېژنم هغه پیر یو چا ته ویلې ول ما یې غږ وکړه چې کومه انجلۍ کوزده سوې ده یا کومه انجلۍ ود سوې ده ما یې خالي و ما ته ووایه په دغه میړه به زه دغه ود سوې او کوزده سوې انجلۍ دل رایله کوم ته یې بیا وګوره چې یو پیر رنګ یې د ملایي و د اسلام و د خدای و د رسول و او ته د ډېر احترام پر لاس مچه کوې د یو زه داسې تعویض در کولی سم ته خالي و ما ته ووایه ته زما یار یې زما دوست یا ما ته څه روپۍ راکوې چې کومه انجلۍ کوزده سوې ده اوس هغه انجلۍ څه په خبره ده هغه هلک څه خبر دی پلار خپله لور چا ته ورکړله او ته راولاړېږه تعویض کوې او هغه سړی په خپل کور کې بیا خپله ښځه چې د هغه طلاق کوي بیا راځي دا به څنګه خبره ده شیطان ښه دی که دا پیر ښه دی شیطان خو موږ ته الله وایي دا صحیح دښمن دی ټیک ده صحیح ده نو پیر زما خو ته دوست وللې او تا په دوستۍ کې زما دونه کور را خراب کړ دا زه د یوه پیر کیسه درته کوم په دا ښار کې درته کوم د دې ښار کیسه درته کوم د بارغه نه درته کوم ګه سره به څه چم کوو زما و ښځو ته دا عرض یې بولې خواست یې بولې زارۍ پیرانو دا دنده منده پرېږده که ځې ورسه باچا هغه لره ورسه که جوړېدې په هغه به جوړه سې که نه خدای دې ګسه مه جوړوه خدای دې هغه قبر ځای که چې بیا په دنیا کې قبر معلوم هم نه دا پیران چې ناست دي دا ستا د عزت د نیلامېدو دپاره ناست دي داسې پیران ستا چې علاحده یې کیمره لګولې ده داسې پیران ستا چې هغه علاحده په تا باندې دا ستا پړونو وي چادري و برقه لیرې کړي زه پر تا باندې دم کومه داسې پیران ستا چې ته پر زړه لاس مه نسه زه ستا پر زړه لاس نسمه زه پر تا دم کومه ښځې خو د جهان بې وقوفې دي چې اول پیر لره ورشي پیر ورته وایي
چې یو سخته خبره واورې زړه دې غورځي؟ او زما زړه غورځي. چې داسې یو پریشاني راشي بیا خوب نه درځي، و ګرته شپه ویښه. دا خو ګردې زموږ ته د ژوند کیسې دي، دا په دې کې د پیر څه کار دی؟ ابا زموږ و چې ورلم چشتي حال راته وویل، راته ویلې چې د سخته خبره واورې یا څوک سخته میړه ته دا کیسه کوي چې دا څوک سخته خبره بیا ته دې پریشانه شي، بیا دې زړه غورځي، بدن دې په کپېدو شي، بدن دې مړ شي. دا و د غیر پیر صاحب دونه مشهور دی، دونه په خبرو خبر یې. محمد رسول الله مبارک نو په خبر ټیک د یو معجزه وه چې یو سړی به منصوبه جوړه کړې وه، الله به په خبر کړي. عام طور پیغمبر علیه السلام خپله وشه ورکه وشه، کافران ورته ویلې ول هلته د قیامت خبرې کوي 50,000 کاله بعد، دلته دې وشه ورکه تې نه شي پیدا کولی. الله ورته وفرمیل ورسه پلانۍ شلې لره ورسه، هلته ستا وشه ولاړه ده، دغه مار چې دی هغه په یو بوټي موټي کې بند دی چې ورله هغه وشه هلته ولاړه. په خپله نبي علیه السلام نه و په خبره. پیر صاحب ته څنګه په خبر سولې؟ ته چا په خبر کړلې؟ او بیا پیر صاحب ته خو زما رقم مجبوره یې نو ته 100 روپۍ ته ناست یې، زه د ورځې زر ګټم، ته 100 ګټې. نو خو زما د کور په خرابېدو یې ګټې او نو الله دې ستا کور خراب کړي، الله دې تا تباه کړي، د مسلمانانو کورونه دې تباه کړي. زه تا ته درښایم راسه نجلۍ کوزده سوله، واده نه دې سوی، هلک بیا طلاق کړه. دا زه تا ته په دې علاقه کې درښایم، دا چا وکړو؟ پیر صاحب ته رالې روپۍ په دې ګټې، خو هر څه پر روډ ودرېږه، غلاوې کوه یاره، نر غوندې غلا خو وکړه. دا ته چیش کوې او ځان دې پیشوا ګڼلی، زه پیشوا یم، بس ما به عزت کوئ، ما څه درته وویل هغه رقم به کوئ، بس چې رالاست نه یا خلک څه سګرېټۍ مګرېټۍ چې وایي راشي یاره مونږ څه ته یو چټۍ رایي لکه په دا ملا کې ووه، لکه چټۍ مټۍ نسته، ورسه الله او رسول خپل که ګر جهان ستا دی. د ملا در تا خانه خرابه ده، ملا پر سایکله ګرځي، ته پر هونډا موټر سایکله ګرځي. ښه نو بیا ته څنګه ماله راغلی چې ته مولوي صاحب زما پلانی کار در یو شی نسته. بله ځای چا راته ویلې رخشې والا و، ولې یو پیر د ځانه سره د ورځې 2,000 روپۍ راکولې، ما ته ورته زما سره نو خیر پیر سره زه تلم، داسې ولاړ سه، مطلب هغه پلاني غره لره ولاړ سه، پلاني غره لره ولاړ سه، پلاني علاقې لره ولاړ سه. یعنې دا څه کیسه ده؟ خیر چې بیا څه وکتل څه دا پیر صاحب اوس لیونی سوی دی، څه بلا په سوې ده. پیر صاحب را ولاړ سولو، بس یو ایدره به وله هلته به ولاړی، چې ولاړی هلته بیا مځکه را وکیندله، تعویز بیا پټ کړي، بیا بل ځای ولاړ هلته بیا تعویز پټ کړي، هلته به خلک به ورله راغلو، هغه ته په تا تعویز سوی دی، کوډ یې در سوی دی، جادو در سوی دی. ښه نو بیا ستا تعویز بس پسه غواړم، تور پسه غواړم، دا غواړم، چرګ غواړم، 2 روپۍ راکړه، بس زه به ستا کار. نو څنګه راکوې؟ نو ورسه پلانۍ علاقې لره ایدره ده، د ایدرې چې ورلې اول کوچنی قبر دی، بیا غټ قبر دی، بیا جنډۍ پر ولاړه ده، د دې وڅنګ ته یو ډبره پرته ده، دا ډبره پورته کله ته به یو شي کراره چې ولاړ شي وګورو راشي پو وایي پیغمبر علیه السلام جمپا ته چې د ایمان پر دا پیر شي. اول زموږ یو ځای تللي وو، نو چا ویل دا پیر چې دی هغه پټې معلوم یې، ښه څنګه پیر دی پټې معلوم یې. انا مار تلته دی چم وکړي، پیر صاحب ته ووایه ورته پیر صاحب ته پرون هم پرېږده، سبا هم پرېږده، ما ته په زړه کې خالي ټیټه ښکنځا ورته وکړه، که څوم ښکنځا بده خبره ده. ورته وویل ورته ما تا ته څه وویل په زړه کې؟ ته یې وویل یاره څه دې وویل؟ ورته ما ښکنځا درته وکړه. پیر صاحب زه مخامخ درته ناست یم، ته زما په خبرو نه یې خبر، نو زما په کور ته څنګه خبر یې؟ زه د کومې علاقې سره راغلی یم، وچه کلکه ټګې ده، سارمال منزل وایست، صحیح ده، یاسین شریف وایست، که مړ کېدې خدای دې ګر سره مړ کړه. والله که په پیر را وګرځې، والله که د ده پلار دي والله که را وګرځې، د ده ور نیکه دي والله که را وګرځې. صحیح سولو هېڅ شی نسته. نو دا خپلو خویندو ته وایم پر پیرانو مه ګرځئ، دا دنده پرېږده، ستا عزت در نیلاموي، تا وپېژنې بیا په تا هر رقم تعویز کولی شي. کنز العمال والا یو حدیث نقل کړی دی، فرمایي پیغمبر علیه السلام چې کله دا ږیرې بیشته میشته دا کاټ کوي، چې کاټه کې بیا څوک کوډې نشي په کولی. ستا یو بیشته ته ورلو دا پیرانو دا جادوګران دي، دا ساحران دي. الله رسول فرمایي د دې بدله چی شته، د دې جزا چی شته، د جادوګر په توره سر و. عمران خان دې راولاړ د ګر جادوګران دي مردار کړي، د ګر جهان مجاهد به دی شي، د ګر جهان پاکستان جادوګران دي مردار کړي، هېڅ ګناه نه لري.
سپی مردارای نو خدغه مردار که یو سپی په علاقه کې لیونی سوی دی ګرد جهان پسې راغلی چا بیلچه راخسې ده چا کلنګ راخسې چا توپک راخسې چا ډبره په لاس کې ده چا خرته په لاس کې څه کیسه د سپی لیونی سوی اشه نو سپی لیونی سوی څو کسان به وخوري نو دلته چې دا سړی لیونی سوی دی د خلکو کورونه ورته تباه کړلو وتسوې ښځې په سړي طلاق کړله کوزده سوې ښځې په سړي طلاق کړله ورور یې سره جلا کړلو ورور زوی و پلار یې سره جلا کړلو خاوند کور والا یې سره جلا کړلو دلته بیا څنګه سره دی پیر سو تر دغه سپي بدتر دی دا ما چې کومه کیسه کوم سپي درته وکړه صحیح سو خبره خلاصه ده سارمان منزل وایست په بازار کې خرڅېږي په 15 روپۍ دی رایه وړه خپل هر بچي ته جلا جلا یې وایه که نجات و هغه په دغه خبرو کې دی که نو اشه باید چې دې علاقې ټول پیران ژوندي وای باید چې اوس موږ ته ژوندي وای یو پیر یو نیم سل کاله عمر څه کیسه دی پیر دی هلکه تم مرې زه مرم تم په هسپتال کې پروت یې زه پروت یم تم ډاکټر ته په لاین کې ولاړ یې زه ولاړ یم نو ته بیا څه کیسه لرې صحیح سو یاسین شریف مه پرېږدئ بغیر د اوداسه دي دا زموږ ته خوندې نه ګرځي صحیح ده منزل وایه او بیا بله خبره دا ده وایي اجازه غواړي اجازه څه معنا ده سار یو هلک میسیج را کړی و د شپې را کړی و مولوي صاحب زما د مور روزه وه نو بس بیا یې په ګیلاس کې اوبه وي هغه یې را دم کړلې ما ته ویل ستا په دوکان کې په دا کنجانې کې دا اوبه و پاشه خدای پاک ستا په دوکان کې برکت راولي بیا بل چا راته ویل دا ناجایزه ده که څنګه اجازه ستا مور نه ده اخیستې ما ورته ویلی چې زه 15 کاله ناست یم دم کوم او دا اوبه در دم کم دونه اثر نه لري لکه ستا عادي چې روزه یې هم په دا اوبه کې در دم کم یو دا خبره واوره او دویمه خبره دا واوره چې اجازت د څه شي اجازت دی خدای خو د ټولو دی د دې د مثال لکه څه چې یاره د دې لمر د چا څه به اجازه اخلي بیا بل مر ته کښېني د هغې بل مر ته نه کښېني لمر خو عام دی د ګر جهان دپاره دی نو الله خو تر لمر لا عام دی د ګر جهان دپاره دی د خدای عبادت به زه ستا په اجازه کوم خو تم بنده یې د خدای پاک هېڅ اجازه مې اجازه نه غواړي ها څه داسې اورات شته څه داسې ذکرونه شته چې هغه سړی ډېر ووایي د جناتو سره تعلق لري دا زما او ستا عام ذکرونه سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله قل هو الله صحیح هېڅ اجازه مې اجازه نه غواړي د دې اجازه موږ ته چا را کړې ده د الله رسول را کړې اشه زما په اجازه دې ګزاره کوې د الله د رسول اجازه نه منې بده خبره نه ده زه څوک یم زما اجازه د چا ده هغه الله د ټولو دی رسول د ټولو دی اجازه د ټولو صحیح تنبي صاحب فرمایي زه دې خبرې ته حیران یم دا کومه دنده ده ته به ماته اجازه راکوې بیا به زه ذکر کوم که دې اجازه نه کړه زه ذکر نه کوم پر ما اثر کوي څه اثر کوي الحمدلله پر سړي بد اثر کوي اشه چې ته قرآن وایي بد اثر در باندې کوي ته لا اله الا الله محمد رسول الله بد اثر دا بیا کومه خبره نو لهذا خبره دا ده د الله حکمونه د محمد رسول الله مبارک طریقې دا زما دپاره هم د نجات سبب دی ستی دپاره هم د نجات سبب دی د پیر دپاره هم د نجات سبب دی او د